شاید ډېر خلک په همدې فکر کې وي چې یو داسې غوره لار پیدا کړي چې د دنیا او آخرت کامیابي په نصیب شي. زه نن درته 3 اسانه لارې ښایم چې په اساس یې کولی شئ د دنیا او آخرت کامیابي ترلاسه کړئ. لومړی لار کامل او غوره عبادت. کله چې عبادت کوئ، لمونځ، روژه، زکات، هره برخه کې چې تاسو عبادت کوئ کامل یې وکړئ، ښه یې وکړئ او په ښه طریقه یې وکړئ. مثلا لمونځ، که موږ لمونځ کوو په داسې طریقه لمونځ وکړئ چې هغه لمونځ یوازې ځان متن نه خلاصوي، یوه برخه عبادات مو کامل دی. غوره او نیک اخلاق په ټولنه کې له خلکو سره، له ملګرو سره، له مور او پلار سره، له کورنۍ سره، په عموم کې د ټولنې د هر یو فرد سره ښه او نیک غوره اخلاق یا غوره اخلاقي چلند. دریم، هر وخت لپاره یوازې د ځان په فکر کې مه اوسئ، د ټولنې د نورو کشرونو او خلکو سره هم د خیر رسونې په فکر کې شئ او هغه کسان چې ستاسې ته اړ دي او ستاسې مرستې ته ضرورت لري له هغې سره مرسته وکړئ. د بېوزلو، ناچارو او غریبو خلکو سره لاسنیوی وکړئ. دا 3 اسانه لارې دي چې ستاسو د ژوند هم د اخروي او هم د دنیوي ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. مننه.